بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع ده د حضرت عایشې رضی الله عنها مبارک عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د نکاح په وخت کې څومره وو؟ دا هغه سوال دی چې کافران، خصوصاً ملحدین او د اسلام دشمنانی د اعتراض په ډول د مسلمانانو نه کوي چې څنګه د وخت نبی د یوې ماشومې جلۍ سره نکاح کړې وه، او نعوذ بالله د هغه مبارک په پاکو اعمالو او اخلاقو اعتراض کوي. نن مونږ انشاءالله د دې مشکل سوال د جواب ورکولو کوشش کوو. هیله ده چې په غور او توجه سره یې واورئ. باید پوه شو چې چیرته چې یو تعداد علماء کرام د احادیثو په بنا او اساس وایي چې د کوژدنې په وخت کې د حضرت عایشې رضی الله عنها عمر مبارک 6 کاله او د نکاح په وخت کې 9 کلونه وو. هلته یو تعداد نور علماء کرام داسې هم موجود دي چې دوی هم د یو څه موجودو احادیثو او تاریخي ریکارډ په بنیاد د عایشې رضی الله عنها عمر مبارک د نکاح په وخت کې 21 کاله بیانوي. دا د 21 کالو رایه علماو د حضرت اسماء رضی الله عنها د عمر نه چې په تاریخي توګه ثابت دی اخیستې ده. د تاریخ نه ثابته ده چې اسماء رضی الله عنها د عایشې رضی الله عنها نه 10 کلونه مشره وه. نو د دوی دواړو رضی الله عنهما د تولد او د وفات د تاریخونو د مقایسې نه ثابتېږي چې د نکاح په وخت کې د عایشې رضی الله عنها عمر مبارک 21 کاله وو. خو خبره دلته هم نه ختمیږي، نور رای هم موجود دي. درېیمه رایه دا ده چې یوه ډله علما د عربي ژبې دا اسلوب او اصول چې کله 8، 18 او 9، 19 ویل کیږي په نظر کې نیسي او وایي چې د عایشې رضی الله عنها عمر مبارک د نکاح په وخت کې 19 کلونه وو. زما او د دې تقریر مقصد او مطلب هرگز دا نه دی چې په دې کې کوم یوه رایه ډیره صحیح او مستند ده. اصلي سوال، مطلب او مقصد دا دی چې یوه خبره چې په تاریخي ډول ثابته شوي نه وي او په هغې کې د علماو اختلاف وي، آیا د داسې خبرې په اساس او بنیاد څوک په ټول اسلام باندې اعتراض کولی شي؟ آیا د داسې خبرې په اساس څوک د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پاکو اخلاقو او اعمالو باندې اعتراض کولی شي؟ معلومه خبره ده چې ستاسو جواب به هم زما غوندې نه وي. آیا تاسو پوهیږئ چې د احادیثو نه دا هم معلومه ده چې د نبی علیه السلام د نکاح نه مخکې د عایشې رضی الله عنها
رشته د بل چا سره شوې وه. د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه وروسته د ټولو نه اولنی تاریخ طبقات ابن سعید په دې باره کې لیکلی دي چې د حضرت خدیجې رضی الله عنها د وفات نه وروسته یوه صحابیه چې حضرت خوله رضی الله عنها نومیده نبی علیه السلام ته وویلې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د ډیر وخت نه تاسو پریشان او خفه ګورم، نو ښه به وي که نکاح وکړئ، ځکه چې د نبی علیه السلام په کور کې واړه ماشومان وو. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې آیا تا ته کومه رشته معلومه ده؟ هغې وویلې چې هو، پیغله هم راته معلومه ده او کونډه هم راته معلومه ده. کونډه حضرت سوده رضی الله عنها او پیغله ستا د ورور حضرت ابوبکر رضی الله عنه لور عایشه رضی الله عنها ده. نو دلته علما وایي چې خوله رضی الله عنها چې تجربه کاره ښځه وه، نبی علیه السلام ته خو به یې د واده دپاره د یوې ماشومې پیشنهاد یا پیشکش نه کولو، ځکه چې هغې ته خو دا معلومه وه چې د نبی علیه السلام په کور کې ماشومان هم وو. او کله چې خوله رضی الله عنها د نبی علیه السلام د پاره په مرکه ورغله، نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ښځې مبارکې ورته وویلې چې د عایشې رضی الله عنها رشته خو څو کاله مخکې د بل چا سره شوې ده، خو ښایي چې هغوی زمونږ د اسلام راوړلو په وجه اوس د دې رشتې نه انکاري وي. بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغې خلکو کور ته ورغی. هغوی ورته وویلې چې تاسو نعوذ بالله ګمراه شوي یئ او مونږ ستاسو د دوستۍ او رشتې نه انکار کوو. نو دلته علما وایي چې د اولې رشتې په وخت کې خو به عایشه رضی الله عنها د 3 کلونو نه وه، چې د دې نه په واضح ډول معلومیږي چې د عایشې رضی الله عنها عمر مبارک چې هر څومره وو خو دومره ضرور وو چې په هغې جامعه کې د نکاح او واده دپاره یو مناسب او قابل قبول عمر وو. لہذا هر اعتراض چې د نبی علیه السلام د طرف نه نعوذ بالله کوم زیاتی او ظلم ته اشاره کوي بالکل غلط او بی بنیاده دی. بل دلیل دا دی چې د مکی مشرکانو، منافقانو، یهودیانو او په هغې وخت کې د اسلام ټولو دشمنانو چې همیشه یې کوششونه کول چې داسې څه پیدا کړي چې نعوذ بالله د نبی علیه السلام په اخلاقو او اعمالو اعتراض وکړي، خو هغوی هم په دې باره کې هیڅ کله نه یو اعتراض او نه یو سوال کړی دی. همدارنګه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه سره د دې چې خپله لور
عایشه رضی الله عنها پې ډیره ګرانه وه، خو هیڅ کله یې هم په دې باره کې کم اعتراض او شکایت نه دی کړی. او د ټولو نه ډیره زیاته مهمه خو دا ده چې په خپله عایشه رضی الله عنها ټول عمر د نبی علیه السلام صفت بیان کړی دی او هیڅ کله په دې باره کې کوم اعتراض او شکایت نه دی کړی چې په کم عمر کې واده شوی دی او یا واده د هغې د رضا او خوښې نه خلاف شوی وو. لہذا دا ټول اعتراضونه او سوالونه غلط او بې ځایه دي. زه هیڅکله دا نه وایم چې د حضرت عایشې رضی الله عنها عمر مبارک د نکاح په وخت کې څومره وو، مګر دومره وایم چې په تاریخي توګه د علماو په منځ کې د هغې د عمر مبارک په باره کې اختلاف دی، خو هر څومره چې وو خو داسې عمر وو چې د نکاح او رشتې دپاره بالکل مناسب عمر وو او نه په هغې وخت کې د خلکو او جامعې دپاره قابل اعتراض او نه اوس. وما علينا إلا البلاغ المبين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.